منو درناوی تاسو ټولو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته مینوالو په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو نن به در سره د یو داسې ځای په اړه معلومات درکړم چې په دې وړوکي او تنکي ځای کې د هنر او رسامۍ سربیره د هېواد تنکیو زده کوونکو ته ډېر په زړه پورې مضامین او ښکلي هنري او ښایسته شیان ښودل کېږي، زده کړه ورکول کېږي، ښوونه او روزنه اخلي او څنګ کې خپل کاروبار او د ژوند راشه درشه هم کوي. خو په پیل کې د همدې ښوونیز مرکز ځینې انځورونه ګورو، ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو له تاسو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره یې. اوس به د یاد ښوونیز مرکز د مشر بختیار یار خبرې واورو چې دی خپلو مینوالو ته څه وایي. بختیار یار یم، د ننګرهار ولایت په کابل کې ژوند کوم، د یار هنري مرکز مسؤل یم. بختیار یار که راته ووایي چې د نقاشۍ یا د رسم یا د انځور دا هنر مو کله یاد کړی دی؟ په پایله کې د ماشومتوب له وړوکتوال نه مې د هنر سره مینه وه، علاقه مې ډېره وله او اقتصادي مشکلاتو د کور ستونزې وې، نو هنر ته مې وخت نشو ورکولی. نو دلته په یو کلب کې مې کانټین درلودو چې هلته ما د کانټین مخ پر وړاندې صفایي مې کوله، د دې تر څنګ چې غرمه کې لږ وخت پیدا کړم او لږ لږ کار مې کوو. نو د ملګرو تشویق لامل وګرځېد، د کور د خوا تشویق او ومې کولی شو چې هنر مخ وړاندې یوسم. څه نیمګړتیاوې مې چې په هنر کې وې او څه کارونه مې چې نیمګړي وو، زما ملګری هم دی، نږدې ملګری استاد مې هم دی، عزت آرټ چې په ننګرهار کې مرکز لري، د دې ځای زه ورغلی یم، څو ځلې ورغلی یم. زما کومې نیمګړتیاوې زما په هنر کې وې هغه ما ته په ګناه کړي دي، په ګوته کړي دي او هغه مې اصلاح کړي دي. د دې هنر د زده کړو د هدف څه دی؟ تا وویل ټولنه منو چې ټولنه کې به ستونزې مشکلات به وي، داسې څه باعث شو چې تاسې هنر زده کړئ او هدف مو څه دی؟ د هنر سره مې مینه وه، د وړوکوالي نه د ماشومتوب نه مې د هنر سره ډېره مینه وه. زمونږ په وطن کې چې کوم حالات دی، کوم بحران دی، زه غواړم چې د هنر د لارې که مثبتې پېښې وي او که بدبختانه بدې پېښې وي، هغه زه د هنر د لارې هېوادوالو ته نړۍ ته وښایم. هنر دی طبیعت آراموي، طبیعت آراموي، نو ښه هنر طبیعت رسمولی شي، ښه انځورګري کولی شي. نو بدبختانه زموږ په وطن کې، زموږ هېواد کې داسې حالات روان دي چې موږ هغه انځورګري نشو کولی چې هغې نه موږ خوند واخلو، هېوادوال ترې نه خوند واخلو لیدو نه. نو موږ بدبختانه په وطن کې فلحال په اوس وخت کې داسې پیښې زیاتې شوې دي چې ما څه موده مخکې یو سیاسر وه، هغې په کراچۍ کې لوټکۍ خرڅولې، بیا د هغې انځور مې وخت که رسم مې که په خپل سوشل میډیا فیسبوک کې مې نشر که، ملګري زړه سوانده خلک پیدا شو، د هغې سره نقدي مرسته وکړله، د هغې سره موادي مرسته وکړله. نو زما هدف اوس دا ده چې په وطن کې اوس وخت کې بدې پیښې زیاتې دي، اقتصادي مشکلات زیات دي. څه موده مخکې تاسو به هم لیدلی په سوشل میډیا کې چې یو ځوان په ایران کې غوږ پرې شوی و، ته هغه ویډیو ما خپله هم د کتلو نشوه کتلی، زه نشم کولی چې هغه ویډیو زه وګورم، خو هغه انځور مې وخت که، نو هغه انځور خلکو وکته، د هغوی غږ یې پورته کړ. دې تر څنګ څه موده مخکې د اختر نه 10 ورځې غالبا 12 ورځې مخکې په تورخم کې، تورخم د دروازې پورې غاړه یو سپین ږیری و چې هغه ټیلر ته ځان واچو او ټیلر باندې ځان واچو، هغه څه مشکلاتو له امله افغانستان ته پاکستاني قصددار نه پرېښوده. هغه ډېر سوشل میډیا کې خلکو ویل او ډېر خلکو چې هغه پاکستانی دی او هلته کوم شخص نوم د هغه پلار دی عصبي تکلیف لري، خو ما ویل نه، د هغه انځور مې وخت که رسم مې که او سوشل میډیا کې مې خپور که، ومې غوښتل چې د دې پوښتنه باید وشي. ځینې ملګري لاړل معلومات شو که هغه افغانی و، هغې نه وروسته 15-12 ورځې تقریبا اختر ته پاتې وې، هغه افغانان چې د دروازې نه پورې غاړه پاتې وو ټول خپل وطن ته بیرته راستانه شو. نو زموږ هدف هم دا دی چې خدمت وکړو د هنر د لارې، ورزشکاران تشویق کړو،
ورزشکاران وي تشویق کو، شاعران وي، هغه څوک چې پښتو ته ادب ته هنر ته خدمت کوي هغه تشویق کو. نو زموږ هنر مقصد هم دا دی. تر ډېره له کومو پېښو متاثره کېږي اغېز لاندې راځي؟ بد طبیعت، خوشحالي، د لیکوالو شاعرانو هڅونه، طبیعي ځایونه، مشاهد. هر هنرمند خوښېږي، هر شخص خوښېږي چې په خپل هېواد کې خوشحالي راشي، خوشحالي انځور کې. او هر هنرمند غواړي دا چې په وطن کې خوشحالي راشي. ډېرو هنرمندانو چې څه انځورګري کړې دي، رسامیان یې کړي دي، ټولې به بدې پېښې انځور کړې وي. نو هر انځورګر، هر هنرمند غواړي چې د وطن ښکلا انځور کې، د وطن ښکلا رسم کې، او د وطن آبادیان لیکوالان شاعران. خو دلته طبعا چې دا بدې پېښې زیاتې راځي، ممکنه پیدا کېږي چې موږ هسې انځورونه رسم کړو، داسې انځورګري وکړو چې هغه په وطن کې د خوښۍ وي. تر ډېره چې تاسې کوم هنر کښلی دی یا کوم تصویر په ټولنیز رسنۍ، تاسو ټولنیز رسنۍ خبره وکړله، د کوم هنر مینوال زیات دي؟ کوم یو ډېر زیات بدرګه شوی دی؟ مینوال هر شخص ډېر زیات مینوال، هنر زیات مینوال لري، نه په افغانستان کې، بهر هېواد کې. خو دلته اقتصادي مشکلاتونه زیات دي. ځینې هغه وسایل دي چې موږ لاسرسی ورته نه لرو چې زموږ هنر، زموږ هغه کوم انځورګري چې موږ کړي چې هغه په ښه کوالټۍ سره راشي، په ښه کیفیت سره راشي. هغه د اقتصادي مشکلاتو دلته هغه وسایل چې موږ ضرورت ورته لرو دلته شتون نه لري. نو زیاتره خلک اوس څه موده مخکې ما یو انځور ښکلی و په ایران کې چې هغه وخت یې پرې شوی، هغه په سوشل میډیا کې ډېر زیات خپور شوی و. دلته زه ګورم د مشهورو لیکوالو، شاعرانو، همدارنګه د مشهورو طبیعي ځایونو، د ژورنالستانو تصویرونه مو کښلي. دا په کوم هدف باندې دي؟ هدف څه دی؟ مخکې ما یاد وکړله، هغه څوک چې هنر ته، ادب ته، هېواد ته خدمت کوي. زما ته مې خپل استاد دا راښودلی دی چې هر څوک وطن ته، هېواد ته خدمت کوي. زما هم دا فکر سوچ دی چې زه هغه باید د خپل هنر د لارې تشویق کړم. کېدلی شي چې ستاسې فکر باندې هنر د ټولنې د پرمختګ یا د ستونزو له منځه وړلو باعث کېدلی شي؟ طبعا کېدای شي. طبعا دلته موږ مخکې ما یاد وکړله یو مورکۍ وه چې په کراچۍ کې لوټکۍ خرڅولې، هغه ګرځېدله، هېچا پام نه ورته. د هغې انځور ما وښکه او هغه مې سوشل میډیا کې خپور کړه، هغې سره مرستې وشوې، کومک وشي. هغه مور چې د سکور کې ناسته ده، هغه ملګرې خدای دې سره ښه وکړي چې نغدي مرستې ورسره کړې ده، موادي مرستې ورسره کړې ده، هغه په کور ناسته ده. دلته چې زه ګورم تاسو سره په دغه کارځای کې ډېر ګلالي زده کوونکي یا ماشومان هم ښکاري چې په دې کې ډېره نجونې هم شته دی. له دغه د هدف څخه دلته څه کوي دوی ته؟ تقریبا زه خپله 9 کلن وم، په کوزه پښتونخوا کې زه پیدا شوی یم. هلته ما زده کړې کړې دي تر 6م صنفه پورې، او زه 9 کلن وم چې د پلار مې وفات شو. ما نه زده کړې پاتې شوې د کورنۍ مشکل له امله. نو ما هم غوښتل چې دا هنر زه کور کې باید پټ ونه ساتم، زه یو مرکز جوړ کړم چې زما د هنر نه نور هېوادوالو ته مې ګټه ورسېږي، او د دې تر څنګ چې زه هغه لاسنیوی، د هغه بېوزلو، د هغه یتیمو لاسنیوی کوم څوک د درس نه لرې پاتې دي. دلته ډېر ماشومان، ډېر
یتیمان دي تر څنګ ډېر بېوزله دي چې د دې څخه چې رخصت شي ځان سره په بیګ کې برش راوړي رنګ راوړي بوټان رنګوي بعضې ځان سره خپل کراچۍ راوړي دې ځای رخصت شي ځي ډایرکټ کراچۍ چلوي ډېر همداسې ټول کبال راټولوي ټول هغه ماشومان دي بېوزله او یتیمان دي چې د درس نه لرې پاتې وو زما هدف هم دا و چې دوی د درس نه لرې پاتې نه شي طبعا تقریبا ما سره 50 شاګردانو ته شتون لري یو خو به دې کې داسې ورسېږي تر چې وطن ته خدمت وکړي او زموږ رهبر جوړ شي. دلته دا کوم زده کړې چې موږ 4 مضمونه دلته درس ورکوو پښتو ده لیک لوست دی انګلیش لیک لوست دی هنري زده کړه ده د دې تر څنګ ریاضي درس ورکوو 4 مضمونه دوی ته د هر کتاب سره سره کتابچه ورکوو قلم ورکوو پنسل ورکوو خطکش ورکوو دغه درس چې دا مضمونه چې بل کوم شخصي کورس ته لاړ شي هلته چې دا زده کړې کوي تقریبا 1500 افغانۍ 1200 افغانۍ 12000 افغانۍ تنه فیس تنه اخلي نو دوی وس نه لري او هاته در دې پورې چې دا کتاب هم وس نه لري نو د ملګرو د برکت د ملګرو په همکارۍ سره نو دې ته موږ کتابچه قلم پنسل تراش هغه څه ضرورت وسایل چې د رنګي ټول موږ ورکوو. تر ډېره په دغه ښوونځي کې تاسو یو پولیس یا انځوریز یو مرکز جوړ کړی دی د ښوونې او د تصویر د کښلو بېوزله خلک هم درسره دي یتیمان هم سره دي پیغام د ملت څه دی له دولته څه غواړئ له خلکو څه وکړي؟ لومړی کې زه هغه هیوادوال چې اقتصادي وضع ښه وي او کاروبارونه جوړ وي الحمدلله زه په هغوی باندې غږ کوم چې دغه یتیم ماشومان چې دي دا ټول دا بېوزله ماشومان چې دا د درس نه لرې پاتې دي د اقتصادي مشکلاتو له وجې زه غواړم چې راشوي د دوی په سر لاس راکړي او اوس وخت کې تقریبا ما سره 50 ماشومان برابري شتون لري چې دې کې 40 ته د کتابچې رسیدګي شوې ده نور دا چې کوم پاتې 10 نفر دي دا پاتې دي او زه وایم چې په هغې باندې غږ کوم چې راشي د په سر لاس راکړي هغه څه کتابچې کتابونو دوی ضرورت لري هغه ورته واخلي نور مشکلاتونه د کورني مشکلات دي زه غواړم چې دا ورسوم زه پاتې د درس نه وایم چې دوی پاتې نه شي دا ورسوم د دې نه وروسته دا مکتبونو ته لاړ شي نور کورسونو ته لاړ شي په اعلی درجه درسونه زه به دوی وایم. د غوښتنې تر څنګ د پیغام څه دی دوی ته همدغه شاګردانو ته هنرمندانو ته لیکوالو ته شاعرانو ته؟ په لومړی کې مې ځوانانو ته دا پیغام دی چې هغه ځوانان په قاچاقي لارو په غیرو ناسمو لارو هغه ځي هېواد نه نور هېوادونو ته ځي هغوی باندې مې دا غږ دی چې پاتې شئ چې وطن جوړ کړو تاسو ته دا سوشل میډیا کې ویډیوګانې خپرېږي مشکلاتونه دي دومره اسانه نه ده چې څومره تاسو ته یو رابلد وي چې لارې اسانه دي په دې باندې غږ کوم دې تر څنګ په ډاکټر باندې په انجینر باندې په ټولو باندې غږ کوم راځئ چې خپل هېواد ته خدمت وکړو خپل هېواد جوړ کړو ډېر هغه ملک چې څوک په غیر قاچاقي لارو ځي دلته یې ښه درسونه ویلي ښه زده کړې کړې وي ښه انجینر وي ښه ډاکټر وي هغوی هېواد پرېږدي په غیر قاچاقي لارو باندې ځي هغوی باندې غږ کوم چې پاتې شئ تر څو خپل وطن جوړ کړو تر څو خپل آینده جوړه کړو.
اوس مرکز کې ما سره تقریبا 50 شاګردان بېوزله یتیمان شتون لري چې دا زده کړې کوي. د ترڅنګ ما سره 15 هغه شاګردان چې د هنري زده کړې کوي هغه 15 کې 4 معیوب دي په بایسکل راځي چې پښې نشته د لاس نشته د هغه راځي دلته هنري زده کړې کوي. هغوی ته هم زه هنري زده کړه په وړیا ډول ورکوم او تقریبا دا 80 شاګردان ما سره برابرېږي په هنري مرکز کې. مینوالو له تاسې مننه چې زموږ ملتیا کوي او تر دې مهاله له موږ سره یې. مینوالو په دې امید چې زموږ سره یاست او تر دې دمه زموږ دا خپرونه بدرګه کړې وي او ملتیا مو کوي. اوس هم راګرځو د همدې مرکز د تنکیو زده کوونکو ماشومانو خبرو ته چې دوی څه وایي. له ملت له ملګرو دوستانو هیوادوالو څه غواړي ملتیا مو وکړئ. استاد بختیار له همدې وړوکي میز له دې بېلابېلو رنګونو په واسطه د پنسل په دې نرۍ څوکه غواړي چې خپل هنر دغه تنکیو ګلالیو هیوادوالو ته وړاندې کړي. خپل نوم دې راته ووایه چې نوم دې څه دی؟ آسیا. دلته څه دپاره راغلی وې؟ دلته راځم املا زده کوم، کورس زده کوم او نور کوم څه زده کوې دلته؟ بل تاسو دلته رسامیم تاسو ته وایي رسامیم زده کوئ؟ هدف دې څه دی د دې رسامونې څه شی باید شي چې نه جوړ شي؟ موږ غواړو چې موږ دغه معلومې جوړې شي. آفرین شاباسي. له دولته دې غوښتنه څه ده؟ د خلکو نه دې غوښتنه څه ده؟ د مالداره خلکو نه یا د استادانو نه دې غوښتنه څه ده؟ کتابچې نه لرم، کتابونه نه لرم، دغه قلمونه نه لرم او دغه پنسل نه لرم. له دې نه مخکې دې څه کول؟ مکتب دې نور ویلی؟ نه. مخکې دې څه کول؟ مخکې مې ژاړه خرڅول. څه دې خرڅول؟ ژاولې. چا مجبور کړي چې دلته راشي؟ چا درته دا خبر ورکړه چې دې کورس ته راشي؟ ما ته پخپله رالم. مینه و علاقه دې ورسره؟ ابوبکر است. آمدیم در کور درس میخوانم. اینجا امامت بستازم و گفتم که بطار رنگی او گفته که دیگه بیا به درس. بازم تو نام نشته که طالب درس میاد. بابا اینجا انگلیسی دری رسم دیگه رسم یاد میگیرم با میرم دیگه کار میکنم. از مردم چی میخوای؟ از دولت چی میخوای؟ دولت دیره میخوای که بر ما کتاب و چیزا بتایی دیگه درس بر ما یاد بته. نوم مې اسمت الله دی، د ننګرهار یم. زه دلته راځم درس زده کوم، ژاړې خرڅوم. زه املا وایم، انګلیش وایم، ریاضي وایم، پښتو وایم او رسامي. زه وایم دا زما پاپا سره د تا په کار راشي، یا معلم شم یا انجینر شم یا وکیل شم. زمونږ د مالدار خلکو نه دا دغه چې زمونږ کتاب او کتابچه قلم نشته، موږ ته دا دغه واخلي، موږ ته پنسلې راوړي، دلته د هغې سره د دفتر کومک وکړي. دغه تاسو دلته کورس ته راځئ، تاسو دغه هنر زده کوئ، نور هیوادوالو یا نور زده کوونکو یا تاسو نور تاسو غوندې عمر کسانو ته پیغام څه دی؟ پیغام همدا ده چې راشي دلته دغه وګوري، دا وړوکی سیمټ دی، دلته موږ د څنګ کې دوکان بل ونیسو او دغه وکړي، موږ سره دلته د دغې سره دفتر سره کومک وکړي. له دې مخکې دې څه کول؟ دې مخکې مې ژاولې خرڅول. او مکتب نه دی ویلی؟ نه. ولې د مکتب نه دی ویلی؟ مشکل څه و؟ مکتب کې هغه پیسې اخیستې، پیسې موږ سره نه وې، دلته راتلم هلته دغه ژاولې مې خرڅول، داسې تېرېدم، د استاد راته غږ کوی راشه دا درس کوې. ما ورته وویل مې پیسې موږ سره نشته، وایي چې مفته دی، وایي دا دی د غریبانو. مې زه صحیح دی. بیا چې رالم دلته زما نوم ولیکه، دوسیه راکړه، دلته اوس د شکر الحمدلله درس مې زده کړی دی. د کوم ځای نه راځئ؟ کور د کومه څخه؟ کور مې چاریوال کې. نوم مې میرویس دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دلته راځم د کورس کې درس وایم. درسونه چې دي مخکې چې دا درسونه نه ویلې کراچۍ م چلوله، هغه بس دلته موږ درس وایو د پښتو، املا او انګلیسي رسم هنر. دا درسونه موږ دلته راکوي
او موږ د څوک چې اقتصاد د ښي د چا هغه موږ د هغې نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي. کتاب هم نشته، پنسل، کتابچه، دې شیانو کومک موږ سره وکړي چې زموږ یو شی جوړ شي په آینده کې او زموږ اقتصاد ته لږ مضمون ورکړي. دلته څه زده کوئ؟ دلته درسونه زده کوو، پښتو، املا، انګلیسي او هنر، رسم، دا زده کوو. بچي اول خپل ځان معرفي کوو. دلته څنګه راغلی؟ نوم مې سانلا، دلته درس ته کوم ننګرهار ولایت نه. کور دې اوس چېرته دی؟ شپږم بلاک څلورم کوڅه کې. دلته څه شي دپاره ځې؟ څه درس زده کوې؟ دلته املا زده کوم، پښتو زده کوم، دري زده کوم او رسامي زده کوم. له دې مخکې دې څه کول؟ دې مخکې مې ژاولې خرڅولې. چېرته دې ژاولې خرڅولې؟ چارې کې. چا مجبور کړي چې دلته راشي، دې کورس ته راشي؟ د لارې باندې تېرېدم، استاد راته غږ وکړ وایي دلته درس ته راشه. څومره وخت کېږي چې دې کورس ته اوس راځئ؟ جمعه به مې کېږي. په دې جمعه کې به دې څومره درس یاد کړی؟ انګلیش مې یاد کړی. څومره انګلیش به یاد کړی؟ پوره. پوره؟ ها. پوره څومره یې؟ ته اوس ویلی شې ما ته؟ لږ لږ تکرار غلطي. ته اے بي سي وایې؟ اے بي سي دې زده؟ لږ لږ ته ووایه. اے بي سي ډي جي ای اف جي آی ایچ آی جے کے ایل ایم او پی کیو آر ایس ټي یو ډبلیو ایکس وائی زیډ. دا دې په څومره وخت کې زده کړې؟ ماشاءالله. نه ګوره اے بي سي دې مکمل تورې دې زده کړي. یو جمعه کې زده کړې مې. نور دې څه زده کړي دي؟ دلته خو تاسو ته هنر هم ښیي، نقاشي په دې اړه دا هم زده کړي؟ رسامي. رسامي دې څه زده کړی؟ که ماکس رسم کړی دی؟ څه شي اکثر رسم کړی دی؟ بیرغ دی او هغه دی کور دی. کور کې څوک تشویق کوي؟ مشران، پلار، مورونه دا درته تشویق درکوي؟ پلار مې نشته، ورور راته راکوي. هغه درته څه وایي؟ هغه راته وایي درس زده کوه. درس زده کوه. دغسې ماشومانو ته څه پیغام، څه ورته وایي؟ دوی څه وکړي؟ دغه ماشومان چې ستا شاګردان دي، ستا ورونه دي، دغلته سړکونو باندې ګرځي، کوڅو ګرځي، هغوی ته څه ویل لرئ؟ هغوی ته وایم چې راشه هلته درس زده کوئ. بچه نوم دې راته ووایه، دلته څه دپاره راغلی؟ نوم مې راسیا ده. دلته دې دپاره راغلم چې درسونه زده کړم. د څه شي درسونه زده کوې؟ املا، پښتو، انګلیسي او نور. څومره وخت کېږي چې راځې دلته؟ دلته 4 ورځې کېږي. 4 ورځې چې کېږي دلته راځئ. له دې مخکې دې څه کول؟ 5 ورځې مخکې دې څه کول؟ ژاولې خرڅولې. چېرته دې ژاولې خرڅولې؟ ګازونه ژاولې مې خرڅولې. چارېدو کې. نوم دې راته ووایه، څومره وخت کېږي چې دلته راغلی یې؟ نوم مې وکیل دلته یو 2 ورځې کېږي چې راغلی یم دلته. په لارې تېرېدم، استاد راته وویل که درس وایې راځه. د څه شي درس وایې دلته؟ دلته املا، انګلیش، هنر، رسامي، دري، پښتو. یوازې استاد درته ویل که بل څوک هم داسې وو چې تا تشویق کړي راشي؟ یو بل څوک هم څوک و؟ هلته یو بل سړی و. هغه هم دلته درس ویل؟ هغه بچیانو څوک وو؟ هغې بچیان نه وو، هغه ځان لري. ښه، د دې نه مخکې دې څه کول؟ دې نه مخکې مې ژاولې خرڅولې. ژاولې دې چېرته خرڅولې؟ چارېدو کې. نو دا خو وخت ستا د درس دی، ستا د مدرسې دی، ستا د مکتب دی، داسې څوک نه و چې تا ته خپل درس ته متوجه کړی وای؟ 2 ورونه مې هغه هم خوشې ګرځېده او یو بل ورور مې و، هغې پیسې جمع کولې، کار یې کاوه د کور دروازه یې.
او ما به ژاړې خرڅولې کور ته مې کله بینډۍ وړې کله چې کله بل څه څومره روپۍ به د ورځې جمع کولې؟ کله ورځې 50 څولې داسې وې. ښه دا 2 ورځې چې دلته راغلی چیرې زده کړې؟ او املا ته خپل نوم خو به لیکلی شي که نه؟ او مخکې د خپل نوم لیکل زده وو؟ مخکې و 5م صنف کې مې چېرته 5م صنف کې؟ ابراهیم خلیل الله. نو هغه دې ولې پرېښوده؟ هغه اوس پرېښی مې نه دی، اوس هم پکې هلته هم ځې هو. او دلته هم راځې هلته 10 بجې ځم 1 بجې راځم بیا دلته راځم. نو جاولې بیا څه وخت کې خرڅېږي؟ بیا ما دې ځای نه چې لاړ شم بیا خرڅ بیا ګزاره کېږي جاولې خرڅېږي او خرڅ شي. څوک یې نور تشویقوي کور کې خلک اوس مخکې به تا ډېرې پیسې کور ته وړي او پیسې به دې ګټلې اوس که دلته راشي سهار کې هلته مکتب راشي ماسپښین دلته نو جاولې ماولې خو پاتې شو پیسې خو ګټل ختم شو پلار مورونه دوی خفه نه دي؟ ولې خفه نه دي چې زه دې ځای نه لاړ شم چارې ته ډایرکټ وځم کار 100 روپۍ وکړم هغه بیا پینډۍ پیچې واخلم کور ته یې راوړم بیا پخېږو بیا سهار ته څه غواړې؟ چې شی شي خلک نه څه غواړې دولت نه څه غواړې؟ دولت نه دا غواړم چې موږ ته باید قلمونه راوړي پنسل پاکې راوړي کتابونه کتابچې رنګې پنسل پاکې تراشونه دا شیان باید موږ ته راوړي. نور ستاسې په کوڅو کې ستاسې په کلي کې چې نور کسان وي هغوی ته دې پیغام څه وي؟ هغو ته دا وایم چې راځئ کورس وایي هغه وایي وینې وایي بچیا خپل نوم دې راته ووایه او دلته څه دپاره راغلی؟ زما نوم رازیه ده، زه د دې دپاره راغلی یم دلته درسونه زده کړم. ننګرهار ولایت نه دلته راغلم درسونه زده کړم. د ننګرهار ولایت دی؟ اوس هم د ننګرهار ولایت نه راځې که نه کور دې دلته راغلی؟ کور دې کوم ځای کې دی؟ چاریول کې. ښه دلته د څه شي درسونه زده کوې؟ دلته املا او دا نور درسونه نور به څه شي؟ انګلیسي به یي پښتو به یي؟ انګلیسي پښتو رسم رسامي د چی سره ډېره مینه لري؟ د درس د کوم مضمون سره؟ په لیکلو سره ډېره مینه لري د رسم سره ډېره مینه لري د انګلیس سره ډېره مینه لري؟ لیکلو سره. څومره لیکل به دې زده کړي؟ نیمه مې زده کړي. خپل نوم لیکلی شي؟ څومره وخت کېږي چې دلته راځې؟ دلته 4 ورځې کېږي نن 4مه ورځ ده. چې راځې د دې نه مخکې دې څه کول چېرته وې؟ دلته د دې نه مخکې مې ژاولې خرڅولې. ژاولې دې چېرته خرڅولې؟ چارېدو کې. ولې دې ژاولې خرڅولې؟ څه مشکل و څه ستونزه وه؟ ډوډۍ مې پرې اخیسته. مشران وروڼه پلار دې نور د کور څوک نشته؟ هغه کور کې ناست. هغوی کار نه کوي؟ په ژاولو باندې ستا ګزاره کېدله؟ لږه لږه کېده. ښه او د هغې نه مخکې دې څه کول؟ هغې نه مخکې مې هېڅ نه کول. څومره وخت کېږي چې ته به دا ژاولې خرڅولې؟ یو کال کېږي. چا مجبوره کړې چا درته وویل چې لاړ شه دلته کورس وی دلته رسامي زده کړه دلته لیکلو زده کړه دا درته چا وویل چا تشویق کړلی؟ دلته روانه وه بس هلته ما جلی ویل. مجده هستم از کابل هستم. اینجا به خاطر درس خواندن آمدیم مضامین فیزیک، کیمیا، ریاضی، رسامی. این رسامی است که رسامی یک هنر است. هنر است و یعنی یک هنر است دیگه. باید در انسان که به هر چیزی که علاقه داره شوق داره اونمو را بخواند. و من به می رسامی علاقه داشتم شوق داشتم و آمدم خواندم. این یک هنر است یعنی یک هنر است که از قدیم مانده دیگه بجا. هنر ما خود زیاد ارزش فایده داره خب مگم حالی دیگه ارزش و فایده‌اش قدر نمانده یعنی ارزش همین رسومیزی ها. چی باید شود مجاجن که مثلا این هنر فایده پیدا کنه و زیادتر انعکاس کنه؟ به نظر من باید امی کسایی که امی ما را میبینن نیاز ما حمایت کنن زمینه زیر مساعد بسازن یک جایی امکانات صحیح بسازن که ما بتونیم در اونجا درس بخوانیم امی وسایل صحیح داشته باشیم که ضرورت برش داریم. ما اینجا با کمبود مسائل مواجه هستیم یعنی چند سنت یک جای درس میخوانیم. از مردم میخواهیم که ما را حمایت کنن و با ما یک امی جایی را مکانی را که وسایل را کمبود داریم همراه ما کمک کنن و در نظر بگیرن. تشکر سلامت باشید.
یو یادونه مې بله کوله چې ما خو دلته پروګرام تصمیم چې نیولی او په لومړی کې د شاګردانو ثبت نام را سره کړی د شاګردانو ثبت نام کړی دلته هغوی ته ما د 40 نفرو کتابچې کتابونه وسایل را برابر کړل هغه که بدبختانه وایم او که خوشبختانه وایم چې د بېوزلو او د یتیمو شاګردانو تعداد اضافه شو تقریبا 50 شاګردان دي نور هم راځي نن هم یو مرکۍ راغلی وه چې 15 یتیمان ماشومان یې راوسته او هغوی ثبت نام وکړل زما دا مرکز ډېر وړوکی دی زه غواړم چې دې سره څنګ کې بل دوکان هم ونیسم او هغه ملګري چې اقتصاد وضعیت یې ښه وي زه غواړم چې هغوی ما سره همکاري وکړي زه دغه لړۍ لا وغځوم دغه هغه ملګرو د خیریه بنسټونو والانو دغه هیله کوم چې راشي او ما سره ما ته اوږه راکړي چې دغه بېوزله او دا یتیم ماشومان د درس نه پاتې نه شي. بیا چې په یو بل خپرونه کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغې چې هر چېرې یاست روغ خوشحاله د خدای په امان.